یو عید څه کوم دی هغه عید طبیعت دی، یعنی بهار ورځې باندې انسان لاړ شي وګرځي، کائنات کې وګرځي، هغه ګلونه څخه ګل شوي دي، هغه په ذریعې سره هغه زړه ته څه کېږي، خوشحالي نصیبېږي. خلق دې ته عید نه یي. بل کوم عید دی هغه عید تشریفاتي دی. معاشرې کې مو سترګې غړو، خپل کور کې مو سترګې غړو، زما بچی دی هغه کومې ورځې باندې پیدا شوی دی، هغه دپاره مو څه کوو، هغه خوشحالي منو کوو. سالګرې ورځ هغه ته مو عید نه یو. خلق ورته خوشحالي نه یي. خوشحاله ورځ وي. اندې شان سره هغه کس څه یو کار خیر وکړي، کله هغه یو کار خیر وکړي، هغه په ذریعې سره هغه زړه ته څه کېږي، سکون میلویږي، هغه په ذریعې سره هغه زړه څه کېږي، خوشحالېږي. یو دا عید دی. اور هغه عید څخه ټولو نه مهم عید دی انسان دپاره. د کوم عیدونو ذکر مو وکړل، چاهې هغه طبیعت سره تعلق لري، چاهې هغه تشریفاتي عید وي، چاهې هغه کار خیر سره تعلق لري، دی ټولو کې مهم کوم عید دی انسان دپاره، هغه نتیجه دی. څه مطلب؟ مطلب دا دی انسان یو کار وکړي، انسان یو داسې کار وکړي، کوشش کوي، محنت کوي، څه کله هغه نتیجې ته ورسیږي، هغه په ذریعې سره هغه څه کېږي، زړه خوشحالېږي. موږ سترګې غړو، څه یو عالم دی هغه کوشش کوي یو دې مقام ته ورسیږي، څه هغه د بعد هغه زړه خوشحالېږي، اجتهاد مقام ته هغه ورسیږي. یو ډاکټر دی هغه کالج ته لاړ شي، یونیورسټي ته لاړ شي، خپل محنت کوي، او څه کله هغه ته نتیجه حاصله شي، هغه نتیجې په ذریعې سره هغه څه کېږي، زړه خوشحالېږي. دا خلکو عیدونه دي. خو امیر المؤمنین علیه السلام 428 نمبر حکمت کې هغه عید په باره کې څه یي، هغه عید هغه کوم یو عید دی چې هغه په ذریعې سره انسان په کار دی خوشحال شي، هغه ورځ ورپه مبارکه وګرځېږي. امام د یی وکل یوم لا یعصی، هر یوه هغه ورځ چې انسان ورکې ګناه ونه کي، یعصی الله فیه، پروردگار عالم بارگاه کې هغه ګناه ونه کي، فهو عید، بس هغه دپاره څه دی، عید دی. اوس موږ سترګې غړو، معاشرې کې عید قربان، عید الفطر، کوم عیدونه مو منو کوو، آیا هغه کې د مو ګناه کوو که نه کوو؟ آیا هغه کې پروردگار عالم بارگاه کې مو معصیت ته کوو که نه کوو؟ که چیرې مو معصیت کوو، پروردگار عالم بارگاه کې ګناه کوو، نیک کارونه مو نه کوو، هغه شیونه څه هغه پروردگار عالم نه خوښوي، هغه کار مو انجام کوو، هغه عید ورځې باندې داسې رسومات زموږ په ټولنو کې موجود وي چې هغې سره هغه اسلام سره په ټکر کې دي، باید چې غور وکړو دې ځای کې. بلکل. نو هغه عید بیا نه دی. امامان هغه ته عید نه یي، امیر المؤمنین مولای کائنات هغه ته عید نه یي، بس هغه عید نه دی چې کومې ورځې انسان ګناه وکړي، پروردگار عالم بارگاه کې معصیت وکړي. که چیرې معصیت یې ونه کړل، پروردگار عالم بارگاه کې ګناه یې ونه کړله، فهو عید، بس هغه دپاره څه دی، عید دی.